هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نجا؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درشد اللهم صل على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن خو بڑے استدی میں زکه دو بجو نه تاسو خپل سالانه سر باندې کې مصروف هو. الله دې دا ناس خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. بیانونه بهر حال وړاندې ډیر وشو. وسوګت بیان تم اراده نشته. مختصر مجلس کو اصلاحی مجلس بل الله جل جلاله دې زموږ د ټولو ظاهر او باطن کامل او مکمل اصلاح امر نه مخکې فرمایي. عزتمند الله جل جلاله یو قیمتي موقع راکړی دی. د دنیا ژوند دومره قیمتي دی، دومره د دې څه حد نشته. یو سکند دا چمونه تیری یو قیمتي چیز را نه تیری. کامیاب دی هغه خلک چې یو سکند قدر دا سه موقع یقینا کمر را باندې راغی بیا ولا شنو مرودو چې کاش ما ته بلګ مقرره کړی شی نور او دا افسوس با کو میدان محشر کې وکړو، قبر کې وکړو چې دنیا ته واپس تللی خدا واپس تګ نشته. اوس هم سره یو موقع شته په خپل تیر ژوندۍ باندې استغفار خډیر وایي چې موږ ډېر غلطیان کړي دي، غفلت کې وخت تیر او آینده د خپل ژوند دا زاویه برابر خپل ژوند داسې تیر چې سبب ایمان نه یو خبره او میدان محشر دغه خبره په تزکیه او اصلاح د نفس اصلاح د نفس تزکیه دغه دوی چې د آخرت فکر غالب شي د دنیا نه. ابو ذر غفاری رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک فرمایلو: من احب دنیاه واضر باخرته. یو سړی دنیا سره محبت شروع کو د خپل آخرت ته نقصان ورسوي. د دنیا محبت حب الدنيا راس كل خطيئه. رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک فرمایي د دنیا د دنیا محبت د ټولو ګناهونو جرړه. من احب دنیا اضر باخرته ومن احب اخرته اضر بدنیا. او چا آخرت سره محبت شروع نو بظاهر به شاید چې دنیا ته نقصان ورسي، ظاهري نقصان به وي او حقیقت کې به نقصان نه وي.
دنیا زندګۍ هم کامیابی ده ظاهر بظاهر خلق بداسي وي چې لکه دا دنیا ور سره نشته او د سره سړي یا هم داسې ملنګ باندې سړی دی او د سره د دنیا نعمتونه دا او هغه نشته حالان کې ډېر لوی نعمتونه ور سره دومره ډېر نعمت ټول لوی نعمت سکون دی ابد دی سکون چرته ابد سره وي حضور فرمایي فاصلو ما يبقى لا ما يفنى تاسو هغه ژوند ته ترجیح ورکړئ چې هغه همیشه لپاره دی په هغه څه باندې چې هغه ختمېدونکی دی دنیا ژوند ختمېدونکی دی که څومره ډېر سل کاله مخکې مونږ نه وو سل کاله پس زما په خیال چې داسې مونږ کې یو قسم مشکله ده کوي سل کاله مخکې نه وو سل کاله وروسته مو مشکله ده کوي طالبان وایي هغه وجود چې دایر وي په مابین د دوو عدمینو کې هم کله عدم ده مخکې نو وروسته نو دا مخکې دا مسکې کوم شته چې کنهشته دا په نش برابر دا په نش باندې حساب نه یو نو خيار انسان هغه دی خيار انسان چې دی دغه آخرت لپاره کار وکړي الله جل جلاله د مرزي مطابق د خپل ژوند دی او چې دغه شي نو دا اصلاح غواړي نو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین الله جل جلاله فرمایي ایمان ولا والله نه ویږي نیکانو خلق سره شي نیکانو خلق سره ناس دي سره بدایره راځي تقوا نو یک زمانہ صحبت با اولیاء بهتر سالت عدبیریا لغو نے وقت اولیاء الله سره تیرول دا سلو کالو بیریا عبادت ادا غره اسلام دا بنیادی سیزه زموږ اسلام مونږ کې خصفات راشي خراب راغلي تکبر نه لاړ شي غیبت دروغ چغلی هرس حسد کینه تما لالچ بد اخلاقی بی ایمانی دارانه ختم شي ایمانداری راځي عاجزی راځي پیدا شي خپل اخلاق څخه ستوي هغه راځي ایمانی صفات راځي پیدا شي او د دې موږ کوشش کوو دا څنګه راځي صحبت غواړي اهل الله صحبت غواړي مجالس غواړي حدیث مبارک کې لکه ذکر مجالس موږ کوو دلته کله کله کې نور ریل کې مرګري کې دا ذکر مجلس په دغه طریقه باندې فرض نه واجب دی نه سنت ذکر مخصوصي دی چې موږ ذاکري دي شو بس ذکر یو داسې عبادت دی چې اندازه نه معلومه چې څومره او څومره نه نو بنیادی خبره ده چې موږ ذاکري دي او ذکر کې اصلاح کې او توجه سره کوم ذکر نو هغه د پاره مجلس جوړول ادله بل ترغیبی مجلس ته زموږ ذکر هغه مشمشي کو مش ترغیبی مجلس سړي زړه کې هغه شوق او محبت پیدا شي دغه ذکر بیا د آسان شو دی کوي یو موخه ورته بلاس باندې ورشي هغه د ذکر کې دی نو دغه ذکر مجلس په دغه طریقه باندې دا طریقه مخصوص نه د فقهاو لیکلي علماء کرام او وسایل ذرایع دا مخصوص نه وي مخصوص چې کوم رسیدل دا ټیک دي چې به اجر او ثواب دي کې شک لګاو داس نو داس کې بظاهر څه ثواب نشته او څه کار نه دی لکه چې وبته وي وبو خوري قیمتي چیز دا هغه چې تاسو به کوم کې جو بخرسي یو په بای بلایي ته وب دومره په وافر مقدار کې هم ته دومره ډیری موږ قدر نه کوو د دې د وجه فقهاو لیکي چې په سمندر په غاړه نه سي سمندر په غاړه هم بدرو له په ځای کې بدر علي کې راوځي بنانګای د دریو لکونه بلاس د پاره مخ د پاره د خبو د پاره دریو بیرونه به زیات نه ویني دا بمبد سي کولاو لیکنه او تعالی نه لګي اراده برابر یو لوټو به استعمالو پیځه لوټي د سی بیګي ته ګناګار ته بری ګناګار شي زکه چې د اوبه استعمالول الله خو لوی نعمت دی دا به فزول نه استعمالي او شریعت حکم کړی دی او مونږ د پاره دا او داس تیارې نو داس کې په نفسي څه خیر نشته او نه بګي څه ښکاری البته دا وسیله او ذریعہ د سره لپاره د مونږ د لپاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک فرمایي یو ځای چې داس کې کامل مکمل او داس کې د ټول ګناهونه الله معاف دی وسیله او ذریعہ د وجه ان کې او داس په خپل څه کار نه دی دغه جو داس کې وبتوي نو ځکه وبو زیات دی زیات وبو توي په ګناګار دې ګناګاری که ښکارې هوګه وړي ګناګاری یو پکای نه ګناګاری نو فقهاو لیکلي یو سړی ګرمي نه ده او دې ډېر په استعمالول غواړي دا د سپنیت باندې استعمال دا د سپنیت په درو لپاره زیات نه استعمالي نور ککې راغلی مخکې ثابت باندې مخلاص ویز یا ځان یا خیر یا خیر هغه د مخکې نه وي دا د سپنیت باندې دا د سپنیت څو کو ګناګار نه نو
د ذکر د مجلس دا زمونږ چې کوم کو دا دا مې درته بیانو چې دا زمونږ د ذکر د مجلس فرض واجب سنت دا طریقه نه ده په دې طریقه باندې مخصوص ذکر کوي چې موږ ذاکرین شو ذکر سره د نفس تزکیه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک فرمایا الا ان لكل شيء سقالا د هر یو شی لپاره سقاله او پاکوږي او سیستر اکمال شته او د زړونو سقاله چې ذکر الله الا الله جل جلاله ذکر قران کریم تلاوت نور حدیثونو معلومی مرګ یادول د مرګ مراقبه کول مرګ یادول دا د نفس د زړه صفای لپاره بهترین شی چې کله نفس اصلاح شي عزت نو بیا موږ باندې فکر اخرت غالب دی د الله جل جلاله منشاو مرزا بقولو چې الله جل جلاله بکم سیس بکم خبر او بکم سیس د الله رضا حاصلی بکم خبر الله جل جلاله خوشالي کو بکم خبر کی او مو خود په خود بیا اصلاح دي کې بنیادی چیز بنیادی دا صحبت د اولیاء سره کی تلاوت سره ذکر سره دې سره مرګ یادول سره دا دې اصلاح کی الله جل جلاله د مرګ مخکې اصلاح فرمایي کامل او مکمل اخرت فکر بغالب دي صحابه او صحبت توجه د علی مقام ته رسیدلی اخرت فکر بغالب ما یو حدیث تلاوت کې امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث را نقل کړي عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضور ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجات لار راټوکای نجات په سکی په سبا باندې وځ خلاصيږي الله جل جلاله د ناراستیان د عذاب پکم خبره بخلاصيږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د درې خبرې ارشاد فرمایي درې رومبنه او ارشاد فرمایي املک علیک لسان دیجب مالک شي عجب او قلا دوم بلا دیجب دلاس سیر خلق کورونه وران شو د زړه کورونه مران شو دنیوي کورونه مران شو د جب داس استعمالي پیغور ور کوي داسې تعریضات کې د اشاره کې دغه بزړه باندې کولې دته هیڅ پروا نه راځي دې په خوشحالي کې د تمادو کو تکلیف ورسو په دې جواب حالانکه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کامل مسلمان خدای د مسلمان دا دی چې بل مسلمان د الله سره د جبه ضرر نه محفوظ موږ روان کې سوچ وایا مسلمان باندې اخلاص کوم په دې جواب باندې هغه د زړه کور مران کړو دا هیڅ کوري چې کوم کار را ده مول وران کړی په دې جواب غیبت کو درو وایو چولی کو په دې باندې مخصص نه کو حضور فرمایي د دې جبه مالک شه بس ما ته دې جبه ذمہواری سوکرا کې د شرمګار دې دوه سيزونو ذمہواری کې دا غلط نه استعمال د جنت ذمہواری ورکړ حضور دې سړي د جنت ذمہواری ورکړ بهترین اخلاق وزن د اعمالو کې حضور فرمایي د ټولو زیات وزندار چې خپل اخلاق بد اخلاق د سوق د جبه نه په تکلیف نه وي موږ غریوان کې سوچو چې دا څه کنه زموږ د جبه د تکلیف نه سوق بس دا ډیره خاصه خبره ده خپل غریوان کې سوچو دیمه خبر ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک کوي فرمایي ولیسع کبایت کور دې پتا فراخ شي مطلب زیات کور دې راو د بچو تربیت په دې الله کور کې دې راو مطلب خپل کور کې دې راو بازار کې لارو کوسو کې نه کوم ځکه ستاسو رزق زراعي خپل رزق زراعي هغه اغازی کې وخت ډیر رزق وګټ نوکری کې زمینداری کې مزدوری کې تجارت کې نور فضول وخت یو ځکه بل ځکه نه بلکې هغه کور د ډیرو فتنو نه بچي او انسان بیا کمزور دی درې خبره او رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وقتی علی خفیت غلطی در نو شو خپل غلطی باندې وجاړ دی خپل غلطی باندې مخ کې توي کوي د ګناهګار دسترګو مخ کې الله دې زیات محبوب دو اساس کی حدیث مبارک کې رضی الله عنه محبوب دی یو د شهید نبی اساس کې دا زمکه ته پرېو دی الله دې مغفرت کړو دویم نمبر د ګناهګار دسترګو مخ چې دا دسترګو نو کې روان شي الله ټول ګناهونه معاف ټول ګناهونه نو او دا دسترګو نو کې راشي ارزي کې سړي ته ورزين نه دا د صحبت او اولیاء الله نیکانو خلق صحبت اثر وي هغه اثر د وجه نه کیږي اهل الله یو جمع یو اجتماعي یو ډله
الته کې سړی راجم شي نو کله کله دا سیو شي سترګو نو کې رواني دغه مجازي ځان له قتل پکار دي هر څومره مصروفیات دي هر څومره سړی د دین کار کوي د مدرس دی خمردار کله شیخ الحدیث دی او درس او تدریس ټول کال کوي ټول کال دعوت او تبلیغ چلیږي ټول کال د جهاد فی سبیل الله کې لګیا دی سورج د خپل نفس د اصلاح لپاره ځان لګیدل هم پکار ولیاس رحمه الله بارک راځي د خپل شیخ او مرشد په خانقاه کې د سورج خامخا تیرول چې سورج بهر او تبلیغ کې لاړ د ستورج سورج چې اشاره وغیرہ بهر ولګو واپس به سورج بدري ورځي کم از کم خانقاه کې تیرول ځان د ذکر عزت بنو هر څه اثر وي چا چې لاس ملو کو دې مسله چا چې خبرو کې دې مسله چا چې مخامخ شو د نیکانو خلق خپل سره د بدن خلق خپل سره دی باندې مخامخ اثر کیږي د زمون مل ملاب ناس ته ولاړه چا سره زمون کې ناسل پاسېدل دا اثر کوي دا کوم وایي د نیکانو خلق چې کې نیک شو بدن سره کینو بد کیږي هغه اثر کوي خود په خود داوی ناس ته داوی اخلاق داوی خبري داوی هغه طور طریقې په خامخا در باندې اثر کوي نو هر قسم خلق سره ملاوي دي نو کم از کم سورج ځان زفاره اول وکاري چې ته اهل الله مجلس کې راستل الحمدلله شته ډیر دي زموږ کله مجلس ارو وخت کېږي الحمدلله کربو غشري حضرت مفتی مختار الدین شاه صاحب دامت برکات او ملایي حیات کی ژوند دي د دین فایده اخیستل پکاري زمونږ د اهل الله صحبت کې لږ وخت ورول پکاري او